چې رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا غواړي او اکثر دغه دعا غواړي نو په دې دعا کې به څومره کمالات دي. انس بن مالک رضی الله عنه روایت په صحیح بخاری کې د امام ابو داود راوړی دی كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم چې د رسول صلی الله علیه وسلم اکثر دعا بداوا ګوره كأنس بن مالک دې ویلې کنه چې رسول صلی الله علیه وسلم بدا دعا وی خبره پوره وینه اکثر دعای داوا او تسوي شو چې رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا غواړي او اکثر دغه دعا غواړي نو په دې دعا کې به څومره کمالات دي. بس خلک داسې کوي چې دینداره شخصیاتو له معلوماتو کې یا د چا نه معلوماتو کې چې دا دینداره خلک کمې دعاګانې ډېرې غواړي. لکه مشهور عالم دی یو دینداره شخصیت دی تقوادار مشهور، نو د عام خلک بیا کوشش کوي چې دا معلومه کړي چې دی کمې دعاګانې ډېرې غواړي. دلته عام دینداره شخصیت نه دی، دا څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم دی او خبره با سند ده، په سند سره راغلې ده. اکثر دعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بس لنډه او غونډه. لنډه خو دې تاسو ته پته ولګي 14 منټه پې لګي چې وایه یو څو سکنډه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لنډه ده ښه لنډه ده او غونډه ده، که دې ورته سوچ وکړو حیران بشي. یا الله آتنا في الدنيا حسنه، راکه ماته په دنیا کې خیر، وفي الآخرة حسنه، او راکه ماله په آخرت کې خیر، وقنا عذاب النار، او بچ که موږ د عذاب د اور نه. اوس ورته ګوره تا د الله نه د دنیا خیر وغوښتو، صحیح ده که نه؟ دې کې دننه هسې په طور د مثال ویمه، نور موږ خبره ټوله راټولولی په دې کې نه شو. دې کې دننه حلال رزق راغی، پراخه رزق راغی، نیکمل اولاد پکې راغی، دینداره زنانه پکې راله، د دیندارې زنانه دپاره پکې دینداره خاوند راغی، هر خیر او برکت پکې راغی، سکون او راحت پکې راغی، روغ صحت پکې دننه راغی، د مصیبتونو نه خلاصۍ پکې دننه راغی، د غمونو نه د درد نه د تکلیف نه خلاصۍ پکې راغی. پاتې څه شی شو؟ یا الله مال راکړه دنیا کې خیر، اوس تاسو ماته وښایئ څه پاتې شو؟ هېڅ پاتې نه شو. که دې به ځای مونږ وې یا الله ماله پراخه رزق راکړه، یا الله ماله حلال رزق راکړه، یا الله ماله سکون راکړه، یا الله ماله خوشحالي راکړه، یا الله زما بچي نیکمله کړه، یا الله زما ښځه نیکمله کړه، یا الله یا واده نشي یا الله ماله ښځه راکړه، یو ښځه خاوند د الله نه غواړي او لیږي ته به تر څو پورې لیږي؟ ارمانونه خو زموږ ختمېږي نه او خبرې ډېرې دي. تا لنډه الله ته ووایي چې یا الله د دنیا هر خیر ماله راکړه، د آخرت خیر له راشه، جنت، د الله دیدن، حوض کوثر اوبه، د نیکیانو تله درنېدل، عملنامه په ښی لاس میلاوېدل، په پولي سیرات باندې تېرېدل، د نیکانو خلکو سره جنت کې یو ځای کېدل، او داسې پسې بیا زه د خپلوانو سره جنت کې یو ځای کېدل. د آخرت هره خوشحالي ته د الله نه وغوښته، او یا الله د جهنم د اور نه مې بچ کړه. دا پکې خاص ذکر شو، ګینې دا خبره په دې کې داخله ده وفي الآخرة حسنه، یا الله په آخرت کې خیر راکړه. لکه چې کله آخرت کې الله تعالی خیر درکو نو د جهنم نه یې ته بچ کړي. خو نه، د عذاب د آخرت دومره سخت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مستقل ذکر کو. الله دې موږ ټول ساتي. سم خیال دې دعا مبارک او دا تاسو ټول ته یاد ده، په مخ یې غواړه د الله، که نور هېڅ دعا د الله نه ونه غواړي که نه، لکه وخت لږ دی ته په تادۍ کې لاس اوچت که الله ته وایه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. بس هر څه دې راټول کړو، هر څه، هېڅ دې پکې هم پاتې نه کړو، هېڅ دې پکې هم پاتې نه کړو. سجده کې غواړه، ویلی شي سجده کې غواړه. تشهد چې کله موږ ووایو بیا په رسول صلی الله علیه وسلم درود وایو، هلته خو اکثر خلک وایي هغه ځای کې وایه،
په تهجدو کې وایه جومات ته راننوتې اذان شوی دی اقامت ته لا وخت شي دې ټیم کې غواړه هسې ناسې کور کې لاس اوچت که الله تعالی دعا وغواړه ګاډي کې ناسې کاروبار ځي کې هر ځي کې چې په دې څه ټیم لګي